سلام، اوس هم د 11 بجو خبرونه. د کابل ښار د تیر ماښام د ځانمرګي برید له امله د مړو شمېر 50 ته ورسید. عامې روغتیا وزارت زیاتوي په دې پیښه کې څه باندې 80 نور کسان ټپیان شوي او د 20 روغتیایي وضعیت ښه نه دی. د دغه پیښې ډیری وژل او ټپیان شوي کسان دیني عالمان دي. دغه پیښه تیر ماښام نږدې 6:30 بجې د کابل ښار د 15مې حوزې اړوند په اورانوس هوټل کې هغه مهال رامنځته شوه چې یو ځانمرګي بریدګر د مولوي شریف په اړه جوړ شوو مراسمو کې خپلو چاودونکو توکو ته چاودنه ورکړه. تر اوسه دغه برید مسؤلیت هیڅ یوې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی او طالبانو هم په دې پیښه کې خپل لاس لرل رد کړي دي. له دې سره سم ولسمشر غني د تیر ماښام د خونړي برید له امله چې پکې څه باندې 113 کسانو ته مرګ ژوبله واوښته نن ورځ ملي ماتم اعلان کړی دی. د ولسمشر د دغې لارښوونې له مخې نن ورځ به په ټول هیواد او له هیواده بهر د افغانستان په استازولیو کې ملي بیرغ نیم ځوړند وي. د ویل ده چې د کابل ښار د هوایي ډګر پر سړک په یو هوټل کې د شوي ځانمرګي برید له امله د دیني عالمانو په ګډون 50 تنه وژل شوي او 83 نور ټپیان دي. په ورته وخت کې د افغان حکومت ملي امنیت شورا وایي د کابل ښار په اورانوس هوټل کې شوې پیښه به په هر اړخیزه توګه وڅېړل شي. ملي امنیت شورا د دغې پیښې له غندلو سربیره یو ور بیا په هر ځای کې د ترهګرو پر ځپلو ټینګار کوي. له دې سره سم مخکیني ولسمشر حامد کرزي دغه پیښه غندلې او په کابل کې د امریکې سفارت او د ملګرو ملتونو استازولۍ هم د دغې پیښې له امله خپل ژور خفګان په ډاګه کړی دی. په ورته وخت کې سولې عالي شورا د کابل ښار په یوه هوټل کې د مولود شریف د لمانځنې په مراسمو کې شوی ځانمرګي برید په کلکه غندلی دی. دغې شورا د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي ترهګرو د دغه برید په ترسره کولو سره دا وښوده چې هیڅ اعتقادي، قومي او مذهبي کرښې ورته مطرح نه دي، بلکې دوی د افغانستان د له منځه وړو او د ملي روحیې د کمزوره کولو په لټه کې دي. دغه شورا ټینګار کوي چې افغانان له ټولو ستونزو سره سولې ته د رسیدو لاره وهي او د افغانستان د دښمنانو دسیسې نشي کولی د دوی مخه ونیسي. ولسمشر غني د افغانستان او پاکستان لپاره د آلمان له ځانګړي استازي سره په کتنه کې وویل اوس د دې وخت را رسېدلی چې د سیمې هیوادونه د سیمې د پراختیا او ثبات لپاره لا زیاتې هڅې وکړي. ښاغلي غني په دې کتنه کې چې تیر مازدیګر په ګلخانې ماڼۍ کې ترسره شوه همداراز له افغانستان سره په بېلابېلو برخو کې د آلمان له همکاریو مننه وکړه. د افغانستان او پاکستان لپاره د آلمان ځانګړی استازی مارکوس پوتزیل په دې کتنه کې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې بین الافغاني له خبرو خپل ملاتړ په ډاګه او له افغانستان سره یې په بېلابېلو برخو کې د خپل هیواد د همکاریو پر دوام ټینګار وکړ. او یو کس په هرات کې له 48 ساعتونو اختطاف وروسته د سړي تښتونکو له منګولو وژغورل شو. د هرات د رسنیو دفتر مسؤلین وایي دغه کس 48 ساعته مخکې د انجیل ولسوالۍ له شاوخوا سیمو تښتول شوی او تر څو ساعتونو وروسته له کشک رباط سنګي ولسوالۍ بیرته آزاد خو په تړاو تر اوسه څوک نه دي نیول شوي. د یو بل خبر له مخې 2 نور کسان له یوې اندازې چاودونکو توکو سره یو ځای د هرات ښار له شیدایي سیمې د څارګر ملي ادارې د کارکوونکو له لوري نیول شوي دي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.